چارواکي وایي په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د وسلوالو ضد عملیات چټک کړي او توانېدلي چې د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د طالب وسلوالو د لویو بریدونو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو د ویان جمال نصر بارګزي په خبره د افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونو کې د وسلوالو د جنگي کومندې او پلان مرکزونه هم تر ډیره ویجاړ سوي او هغوی اوس یوازې د ملکي سیمو څخه پر افغان ځواکونو د بریدونو هڅه کې دي. عملیات اوس زموږ په ولسوالۍ کې شروع دي، هغه تصفیوي عملیات شروع دي. دوی اوس ډېر کمزوري دي، نسي کولی چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره جګړه وکړي یا مخامخ جګړه. دوی اوس زیاتره د عامه خلکو ځایونه استعمالوي، د عامه خلکو په ځایو کې بریدونه کوي یا هلته پټېږي. بارګزی وایي د طالب وسلوالو د غلچکي جګړې د مخنیوي لپاره هم کندهار ښار کې ځانګړي اپراتیفي عملیات ترسره سوي چې له امله یوازې تېره میاشت کې تر 15 زیات وسلوال نیول سوي دي. بارګزی وایي پر افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال زیات زیان خپله وسلوال جنګیالي ویني. دا ډول ډاډ ورکوو چې اوس انشاءالله دوی ډېر کمزوري سوي دي، نسي کولی چې یا غلچکي بریدګر ونیو. تاسو ته موږ په وارو وارو ښکاره کړي دي چې موږ ډېر نیولي دي او یا مخامخ په جګړه کې وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي مسؤلینو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دغې ډلې د کندهار په ګاونډیو ولایتونو زابل، روزګان او هلمند کې تېرو څو ورځو کې خپل بریدونه د تیر په پرتله ډېر کړي دي.